Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. زویا سلام وکړه. څنګه یې؟ چیرې راوتلې؟ چش کوو؟ ګرځو؟ نو له خیره سره نن ما او زویا او د زویا بابا راوتلي یو. نو موږ بازار کې به یو څه کار مو د کور دپاره به سودا مو وکړو او زویا ته به مو یو منظره ورکړو. دا هم ډېره دغه وله تا به مو ګرځو سیده چی شي غواړې؟ بسکلي به ښه وروسته چا وخوړې سر نو زه د خیره سره ګرځو په بازار کې شاوخوا. خلک هم راوتلي دي سهار سهار یو کوشش کوي ځان مخته ورسوي ځکه بیا ګرمي کېږي. هغه د یوه کوچني کاکۍ زویه دا روانه بازار ته راوباسې بیا بیخي ډېرې پوښتنې کوي. سړی په پوښتنو لیونی کړي چې دا کوم ځای ده. اوس دې دلته شوه کوم سید اوس دې دلته علاقه مې جیب پښو کړای شي کور ته ولې کور لار در معلومېږي نسې کړی دغه ځای دی چې دا چې روانه شي کور ته ځان رسولی شي. که چا درته وویل چې ستا کور چېرې ده ته څه ورته ته ورکه شوې مقصد یو چا په بازار کې پیدا کړې لکه هغه بله ورځ چې ورکه شوې ستا په یاد ورځ چې ورکه شوې بیا به ته خلکو ته څه وایې څه به ورته وایې چې ستا کور چیرې دی کور در معلوم دی ته راته ووایه ځه ته ووایه نو وایي دا بله زما نه در وښوی کې دا ادرس پوښتنه درڅه وکړه چې کوم ځای کې دی کور دی ته به څه ورته وایې. د کندهار ولایت مقام ته راورسېدو. دا هم ده کندهار ده ولایت مقام ده عیدګاه دروازه. نه وایه زویه بس نو ته مه راسره غږېږه بالا نو بیا مونږ به ستاسو
که تا بیا پوښتنه راسه وکړه موږ به مال نه درته وایو ستا کوم ځای دغه بیزوګۍ دي هم بالا غورځوم یوه سترګه یې هم نشته دا د ذکرا ده که ستا ده ښه ستا دا څه شو نو تا دغه ولې ځینې کښلې ده سترګه دې ولې ځینې کښلې چا ځینې وکړه چا ځینې وکښه نو اوس فرقي په یوه سترګه باندې نه ویني یوه سترګه یې سته دا کوم ځای ده ته دا پېژنې دا کوم ځای دی ها دا سردار مدد خان چوک دی کوم ځای دی مدد خان چوک دی سردار مدد چوک د وینې دا بیا دغه ده میرویس مارکېټ ده احمد شاهي مارکېټ یا میرویس مارکېټ دا خو نو هر ځای دوه درې نومان لري دا چې تا ته ټول درښایم فقط هغه یو نوم یې زده کړه نور به بیا وروسته زده کړي دغه ده وینې دا نوم زده کړه دې ته یو کفتان مدد چوک وایي بل سردار مدد خان چوک ورته وایي نو دغه لاره ولاړه چوڼۍ ته او دغسې ولاړه شهیدانو چوک نه مخامخ شهیدانو چوک اوس دې زده شو زویا بابا شوه سو نو اوس یې زویا ما ته راپرېښو راسه راسه دې خوا ته دلته دې ګرمي کېږي راسه دې خوا ته کښېنه هلته ګرمي ده نو ما او زویا به ګپه سره وکړو یو ګړی نو راسه نو بیا ایسکریم نه در رانیسو مخامخ هم دا هوټل ده فکر کوئ مال زه به زویا ورولمه دا هوټل کې به برګر یا دا چپس به ور رانیسم یا دا پیپسي مګر هغه دا ما ته نه راځي نو نه ور رانیسم راسه دغه شی در رانیسم دغه دا اوبه الوبالو اوبه در رانیسم څښې ما ته وګوره واخ کوم شی په کې کوم یو غواړې هغه اشپز څنګه سلام درته کړی ده تی وګوره تی ورته وکړه سلام کومې وه پیپسي غواړې ولې هغه نه ده مخامخ زه پیسې درکړم بله ورسره واخلې بله یې رانیسه څو روپۍ درکړم یوه به راواخلو نیمۍ به ته وچښې نیمۍ به زه وچښم صحیح ده چش زه یې درته راواخلم نه نو بله ګوره دا د زویا سره چې دا راوستلې مې ده راایستلې مې ده ورسره جنجال مې ده زه ورته وایم در رابېنیسم دا شی یم نه کوي دونه ښه نجلۍ غاښونه دې سهار برس کړو ته ښکاره ده او څنګه پاک دي ماشاءالله بیخي دې پر میاشت نه دې خوړلې آفرین نه ښه نجلۍ یم دا اوس ما تا چیرې ولاړ دا ځایونه زده کړه ټوله زویا اوس دا ده د مخ سیټ ته راواوښته چلایه څنګه چلایه ښه خوند در کوي ته یو رنګ و ځه ته یو دانه یو دانه یو کشنۍ ځه ورټینګ دا دې څه وخت زده کوي ښه زده کړی دې و رنګ دې زده و په ریموټ یې هم ولی سې ریموټ کې کومه بټن ده تېره وښه
دغه سره اتس کې بنده وي زه د مسجد راوتم هغه کیسه ته وکړه اما سول دروازه خلاص که رنګونه شي شروع راځه روان یو خطر روان څه دې وکړې ګرمي خو نه سوي جوی دغه زویا ته به دغه ور رانیسم نوی غواړې دغه د نوی ډېرې ولاړه نوي دي ډېر زویا څنګه خورې نوی نوی ور وښیه نو نوی چې شي یخی بالا خواږه خواږه شربت پر اچي نور حفظه شربت دا دې خوړلی دی جوی اوس بیا خوند وګورې چې څنګه واوړه مې دا دې اوس چیش پر واچول داونه شربت واژه حفظه ورته وایي که مې رمزه ورته دا روح حفظه ده اوس دې پکې خواږه شیان پر واچول وسپنه نه هیڅکې په د هغې کې دغه ده نوی مې راواخیستی اوس بې ورړو ما او زویا بې وخورو دغه ده درواغ یا داسې شی داسې ښه لوکس شی و ته در هغې خوښوي څه زویه زه یې وخورم اول جوی کې یا ولې زویا ته ونیسه ځه ولې ته وخوره دې ته نور معلومېږي دا بیا اوس څه کیسه ونیسه ویې خوره ځه سم سم څه به کوي وچې مېوې دا د وچ د لوبیا او نخودو دا شیان دلته پیدا کېږي او ورسره تخمونه تخمو بازار د غټ دانې زویا هم سیر شروع کړی ده دا بیا پنبه دي پنبه زویا څنګه ده خوند دې پرې اخیستی ده خوند درکوي بازار کوم ځای ډېر خوند درکوي څه شی چیرې ول پټ و دا دی غاښونه ورسې وینې ګرمي یې کېده هغه بل ته وګوره دا پر سړک چې ګرځي دغه ته ګوره تور ته وګوره لیوني ته اوس را روان ده ما نه ویني چیرې ځې څه کوي لیونی نه و کوچنی و نه په پیاده پر سړک روان شي چې یو موټر تیز پر راشي بیا وي بیا به نو ژاړي ویې واله موټر دا اوس ما او د زویا
د نن ورځې د بازار ولاګ تر یو بل ولاګه پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان زویه پای به ورته وکړو